او کله چې دوی ته وویل کېږي الله چې تاسې ته کومه روزي درکړې ده د هغې څخه یو څه د الله په لاره کې هم ولګوئ، نو دغه کسان چې کافران شوي دي ایمان راوړونکو ته په ځواب کې وایي آیا موږ هغو ته خواړه ورکړو؟ که الله غوښتي وای نو پخپله به یې خواړه ورکړي وای، تاسې خو بیخي ګمراه شوي یاست. دوی وایي دغه د قیامت اخطار به کله ترسره شي، وښایاست که تاسې رښتینې یاست. په اصل کې چې دوی کوم شي ته سترګې په لاره دي هغه فقط یوه هیبتناکه چیغه ده چې په ناڅاپي ډول به دوی راګیر کړي. حال دا چې دوی به په هغه وخت کې په خپلو دنیوي چارو کې شخړه کوونکي وي، او په هغه وخت کې به دوی وصیت قدرې هم ونه کړای شي، نه به خپلو کورنیو ته بیرته وګرځېدای شي. بیا به یې وشپېلۍ پوکړی شي او په ناڅاپي ډول به دوی د خپل رب حضور ته وړاندې شي. له خپلو قبرونو څخه به راووځي، په وارخطایۍ سره به ووایي اوف دا چا موږ له قبرونو راپاڅولو. دا همغه شی دی چې رحمان خدای د هغې وعده کړې وه او د پیغمبرانو خبره رښتیا وه. صرف یو قوي آواز به وي او ټول به زموږ په وړاندې حاضر کړای شي. نن به پر هیڅ چا د یو بڅري په اندازه ظلم ونه شي او تاسې ته به هغسې بدله درکړی شي لکه څنګه چې مو عمل کاوه. نن جنتیان په خوندونو اخیستلو کې بوخت دي، هغوی او د هغوی میرمنې په ګڼو سیرو کې پر تختونو ناست بالښتونو ته تکیه کوونکي دي. د خوراک او څښاک هر راز او خوندور شیان میوې به هلته د هغو لپاره موجود وي او هر څه چې وغواړي هغوی ته به حاضر وي. د مهربان پروردګار لخوا هغو ته سلام ویل شوی دی. او ای مجرمانو نن تاسې بیل شئ. د آدم اولادونو ایا ما تاسې ته هدایت نه و کړی چې د شیطان بندګي مه کوئ؟ هغه ستاسې ښکاره دښمن دی او یوازې زما بندګي وکړئ، دغه سمه لاره ده. خو سره له دې شیطان ستاسې څخه یوه لویه ډله ګمراه کړه. ایا تاسې نه پوهېدلی؟ دا همغه دوزخ دی چې تاسې ورڅخه ویرول کېدلی. کوم کفر چې تاسې په دنیا کې کاوه د هغه په بدله کې اوس د ده د سون مواد شئ.